post-viral fatigue, they call it, I understand. باندې 3 میاشتې کېږي چې پروفیسر پاول ګارنر چې په ساري ناروغیو کې تخصص لري خپلې د کرونا وایرس دویم ځل نښې یاداښته وي د یو ځلي کرونا وایرس تیر کړی دی. It does mess with your head. دا ناروغي ستاسې موډ او خوی ګډوډوي. زه له همداسې حالته تیر شوم. یو وار سحر له خوبه په بد حالت کې راپاڅېدم. په سترګو کې مې اوښکې وې خو دا نه چې ژړل مې بس ډېر بد احساس مې کاوه. پاول له ډېرو فزیکي او رواني ستونزو سره ژوند کوي. سردردي، ستړیا، دردونه، سالنډي، د خېټې دردونه او ډېر نور. د هیلن بیا ټوله کورنۍ په کرونا اخته شوې وه خو تر ټولو ډېر یې پر دې اغېز کړی و. دا 2 وارې روغتون ته یې وړل شوه. د رغېدو پروسه یې ګرانه وه. دا 2 ماشومان لري او خپل کاروبار کوي. پر ښه ورځ فکر کوي چې هر څه به سم وي. په بده ورځ بیا وایي چې دا نو څه ژوند شو. زه ډېره ژر نه هیلې کېږم خو یو وار مې له لور سره 13 ثانیې وځغاستل او بیا یوه اونۍ له کټ نه نشوم پورته کېدی. هیڅ نه پوهېږي چې ولې داسې ژر ژر ناروغه کېږي. دا چې څومره کسان دغه ډول تلپاتې نښې لري معلومه نه ده خو د هغه ابترشا خلک چې په بریټانیا کې کاریږي او په کرونا وبا اخته کسان لټوي په دې باور دي چې د دې ډول خلکو شمیر ښایي 2,500,000 وي. موږ پوهیږو چې د ټولو لپاره د دې ناروغۍ عمر 10 ورځې وي او په 10 یا 20 کې یو کس لپاره بیا خبره ده چې دا نښې څه باندې یو میاشت لا ورسره وي. د دې ناروغۍ لپاره تر ټولو جالبه خبره ده چې بیلابېلې بڼې لري او دا په دې معنی ده چې ښایي درملنه یې هم یو ډول نه وي. دا وایرس لا هم ډیر حیرانونکي اړخونه لري. لسګونه زره خلک یې له بد میراث سره پاتې کیږي. And total exhaustion.